السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به راته او روغ یاست. ملګرو نن ته بل یو خوندورې طریقې سره راغلی یم. دې نه مخکې تاسو نه پخوا را درنه هیله کېږي چې زما چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ، څنګه کې د بیل نښان او آل باندې کلیک کړئ. ملګرو نن درته داسې طریقه وړاندې کوم چې ډېرو ملګرو په فیسبوک کې ستونزې راځي، فیسبوک آی ډي باندې لاک کېږي. ملګرو څنګه کولی شو چې د خپل آی ډي د لاک څخه وژغورو. ځینو ملګرو ته دغسې ګورئ ملګرو تاسو په سکرین باندې دغسې لاک کېږي آی ډي او بیا نشي چې جوړه شي. ملګرو تاسو نه پاسپورټ غواړي یا درنه الکترونیکي تذکره غواړي یا درنه نور اسناد غواړي. ملګرو هغه چې تاسو ورسره نه یې اول هغه ورکړئ چې درسره وکړي. درسره نه یې ملګرو تاسو ته وښیم چې تاسو څه شي تصویر ورته ورکړئ چې تاسو ته آی ډي په 40 ساعتو کې جوړه شي. ملګرو ګورئ دغسې زما هغه لاک شوی و، ما په همدې طریقه ځان ته جوړه کړه. ملګرو تاسو هم کولی شئ چې په دغه طریقه ځان ته جوړه کړئ. تاسو ته طریقه وښیم ملګرو. تاسو ګورئ ملګرو زما په سکرین باندې ښکاري زما آی ډي هم دغسې لاک شوی و، لکه ډېرو خلکو چې لاک شوي ملګرو ستونزې سره مخ شوي. دا ما ملګرو جوړه کړئ. دا اوس زه فعال پکې کار کړم ملګرو، پوسټونه ترکم، تاسې خپله هم ګورئ ملګرو. دغسې به تاسو دغسې لاک شي نو تاسو څنګه کولی شئ چې د لاک څخه یې وژغورئ. مخکې ملګرو تاسو ورته تدابیر ونیسئ. ملګرو دا ګورئ زما دغه آی ډي ملګرو لاک شوی و. تاسو ګورئ اوس مې بېرته ځان ته جوړه کړم ملګرو. دغسې لاک و، تاسو لاک سکرین شاټ ګورئ ملګرو دغسې لاک شوی و. ملګرو که تاسو ویډیو مخکې وروسته کړم تاسو نشئ کولی چې دغه طریقه زده کړئ. ملګرو تاسو به لومړی لاړ شئ ګوګل ته. چې ګوګل ته لاړئ ملګرو ګورئ ملګرو تاسو چې ګوګل ته لاړئ نو تاسو به ګوګل کې دغه لیکنه وکړئ. دا ګورئ ملګرو دا لاندې دویمه دا لیکنه چې مو ملګرو ګوګل کې وکړه نو تاسو چې ګوګل کې دا لیکنه وکړه په دغه اول لیکنه شنه لیکنه باندې به کلیک وکړئ ملګرو. تاسو ګورئ ملګرو په دغه لیکنه مو چې کلیک وکړئ ملګرو تاسو دلته د آی ډي کارت جوړېږي. یعنې ملګرو دغه آی ډي کارت ځان ته جوړ کړئ. یعنې تاسو چې جوړ کړئ ځان دې زما ستاسو تصویر لګي بیا تاسو کولی شئ چې تاسو هغه آی ډي ځان ته جوړ کړئ، تصویر هلته ورکړئ. ملګرو تاسو څنګه د آی ډي کارت ځان ته جوړ کړئ تاسو طریقه وښیم ملګرو. دغه تاسو نه هغه آی ډي کمپنۍ ثبوت غواړي چې دا ستاسو آی ډي ده که نه. دلته که ملګرو ستاسو آی ډي نوم پښتو لیکل کېږي، ستاسو نوم په انګلیش لیکل کېږي نو ځکه دا ښکاره ثبوت دی ستاسو دپاره ملګرو. تاسو ګورئ ملګرو چې څنګه دغه آی ډي کارت جوړوم ملګرو. دغه آی ډي کارت ملګرو تاسو ته ډېره تاسو سره مرسته کوي. ستاسو آی ډي د اول ملګرو ستاسو آی ډي لاک کېږي نو که لاک شوه ملګرو تاسو تصویر ځای چې نه غواړي دا پکې وکړئ تاسو ته به 40 ساعتو کې جوړه شي ملګرو. ما سره ما ملګرو دغه ورته ورکړه او زما آی ډي جوړه شوه ملګرو. تاسو ګورئ تاسو به په دغې شین ځای باندې کلیک وکړئ ملګرو. ملګرو چې په دغه ځای مو کلیک وکړي نو دلته به تاسو په دغه ځای کلیک کړئ، خپل آی ډي بلته راخلاصه کړئ. تاسو ګورئ ملګرو چې ستاسو آی ډي راخلاص شو نو ستاسو د آی ډي پروفایل او ستاسو د آی ډي نوم به دلته راشي ملګرو. تاسو دغه به ځان ته داسې راکاپي کړئ ملګرو. تاسو ګورئ ګالرۍ ته پرې ولګئ، په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. ستاسو ګالرۍ ته به ملګرو دا کاپي شي. ګورئ ملګرو دا ستاسو ګالرۍ ته کاپي شوه. تاسو باید په دغه ډول باندې دا کاپي کړئ ملګرو. ګورئ داسې به یې ووهئ او ستاسو ګالرۍ ته به دا کاپي شي ملګرو. تاسو دغسې کولی شئ. او ملګرو کله چې مو آی ډي خرابه شو دا به ګالرۍ څخه راواخلئ ولته به یې ورته ورکړئ ملګرو. کمپنۍ والا تاسو نه غواړي د فیسبوک ملګرو دغه طریقه وکړئ ضرور به ستاسو آی ډي جوړېږي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان او په آل باندې کلیک کړئ. ملګرو تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.